سلامونه د افغانستان ملي ټلویزیون ټول لیدونکو ته یو ځانګړی سلام د زما هیواد خپرونې مینوالو او د ټولنیزو پاڼو څارونکو ته ستاسو روغتیا او خوشحالي زموږ یوازینۍ هیله ده. لیدونکو په نن زما هیواد خپرونه کې د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ته راغلي یو. که څه هم دغه ولسوالۍ په تیر کې د اشغال او جګړو له امله له هر ډول پرمختګ شاته پاتې وه، خو له تیرو 4 کلونو راهیسې دغه ولسوالۍ د سولې، ثبات او بشپړ امنیت په یو ښه سمبول اوښتې ده. دا چې اوس مهال په دغه ولسوالۍ کې د بیلابیلو میوو باغونه پخ شوي، موږ هم نن خپرونه باغدارۍ ته ځانګړې کړې. دا چې سږ کال په چهاردره کې د باغونو د میوو حاصلات څنګه وو، بیې څنګه وي، او په ټوله کې باغداري په چهاردرې ولسوالۍ کې څومره پرمختګ کړی، د باغدارانو ستونزې څه دي. د همدې خپرونې په اوږدو کې موږ له مسؤلینو او باغدارانو سره خبرې اترې او مرکې لرو. تمه ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. زما افغانستان ستانه زار زار، زما افغانستان ستانه زار زار، خدای دې تل لاره کمران ستانه زار زار زار، زما افغانستان ستانه زار زار. شذلند دې تاریخ دې دا وختونو، شذلند دې تاریخ دې دا وختونو، د بلبلو ګلستانه ستانه زار زار، د بلبلو ګلستانه ستانه زار زار، خدای دې تل لاره کمرانه ستانه زار زار زار، زما افغانستان. د چهاردرې ولسوالۍ په مماخیلو سیمه کې، هغه سیمه چې د باغدارۍ له اړخه ځانګړی نوم لري، د نیکه بخته دمګړۍ مو د همدې سیمې یو مشهور بڼوال چې یو کرنیز شرکت هم لري تر خوا ولاړ د، له ده سره په ټوله کې په چهاردرې ولسوالۍ کې په باغدارۍ غږیږو. دی چې دلته ګڼ باغونه لري د بیلابیلو میوو، دا چې سږ کال حاصلات څنګه وو، په ټوله کې باغداري په دغه ولسوالۍ کې څنګه ده، او ستونزې د باغدارانو پر وړاندې څه دي، دا او ډېر ته ورته مسایل له حاجي صاحب څخه پوښتو. حاجي صاحب په لومړی کې که په ټولیزه توګه باندې ځان معرفي کړئ. مننه. زه په خپلوار سره سلامونه او ستاسو لیدونکو ته، ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم او مننه کوم چې نن هم زحمت باسلی او د چهاردرې ولسوالۍ ته راغلي یاستئ او د بڼوالو، د باغدارانو، د حقینو له حالاتو نه ځان خبروئ. منندوی مو یم. په ټوله کې زه دومره ویلی سم چې کندوز یو زراعتي ولایت ده او چهاردره یو داسې ولسوالۍ ده چې هغه په ښې اوبه لري، ښې ځمکې لري او تر ټولو نه دا داسې ښه آب و هوا لري. یعنی پی ایچ د خاورې نه یې راونیسئ تر آب و هوا پورې ټول تخنیکي لحاظ نه دا ځمکه دې ته آماده ده چې ښه باغداري وکړي. زه د دې په 2.5 جریبه ځمکه زه لرم چې دا یو نمونه ده. دا اوس په یو باغ کې ولاړ یو، دغه باغ چې تاسو وینئ دا تقریبا 6.5 زره تاک انګور دي، دا 3 کلن دي، ماشاءالله ښه فوقالعاده نمو یې کړې ده. نو په ټي سیستم هم انګور روزلي دي، په آی سیستم هم روزلي دي، په فلور سیستم هم روزلي دي او په وای سیستم هم روزلي. موږ تقریبا 4 رقمه چایلې لرو، خو تر ټولو نه د ټي سیستم نه چې په دې باغ کې ولاړ یو، دا ډېر بهترین سیستم ده. د تخنیکي لحاظ نه زما مشوره باغدارانو ته دا ده چې تاسو اول هر څوک چې باغ جوړوي باید هغې مطالعه وکړي، تحقیق وکړي او ځان پوه کړي، بعد له هغه نه اقدام وکړي. حتی د انتخاب د میوې نه راونیسه دغسې په نوعیت د باغ چې څنګه یې باید جوړ کړي، دغسې د هغه سیستم د ځمکې هموارکاري او د تخنیکي لحاظ نه باید د کرنې اوبو لګولو ریاست ده، مدیریتونه یې دي، دا په خدمت کې دي. موږ په ریاست کې مسلکي کادرونه لرو، متخصصین لرو چې انشاءالله دوی به ورسره تخنیکي مرسته وکړي. ډیره مننه کوم صدیقي صاحب. د باغدارۍ په فني اړخ به غږیږو انشاءالله. موږ چې د تاسو له باغو لیدل کاته وکړه، د انګورو له باغونو همدا ډول د ناکو له باغونه حاصلات مو هم ولیدل. په ټوله کې د حاصلاتو په اړه باندې څه کال راته ووایه، څه کال د میوو حاصلات څنګه و دلته، هغه که ناک دی که انګور دی،
او که نورې میوې دي؟ مننه. حاصلات ډیر ښه، حاصلات ډیر لوړ او په ښه کیفیت روزل سوي وو. بازار ته مو وړاندې کړل، اما متاسفانه سي مارکیټ نسته. دلته میوې یو دم پخیږي، مارکیټ ته وړاندې کیږي. د محلي بازارونه د دې دومره میوو د مصرف وړتیا یا تاب نه لري. نو زموږ هیله له حکومتي چارواکو، خصوصا د اتاق زراعت، اتاق تجارت، د صنایع تجارت له ریاست نه او د کرنې اوبو لګولو ریاست نه مو هیله دا ده چې دوی د مارکیټ پیدا کړي. د موږ د میوو لپاره ښه مارکیټ هند، پاکستان او روسیه ده. له دغه درې ملکونو سره او په یو حده پورې قزاقستان هم بد نه ده. موږ باید د موږ میوې دا وړتیا لري. موږ پاکستان ته هم لیږلي دي، موږ به تاسو سره هغه وبه ویني تصویرونه به شریکو. موږ پاکستان ته مال لیږلی، هند ته هم لیږلی، ازبکستان ته هم لیږلی. بهترین په ښه شان و شوکت رسېدلي، یعنې خراب سوي نه دي. نو تولیدات په مجموع کې ډیر شو. قیمتونه بالکل صاحب د تولیداتو د کیفیت په اړه دی ویلي، یا د میوو د کیفیت په اړه بالکل د سیمې په کچه باندې کوم نندارتونونه چې د میوو جوړ سوي دي هغلته د افغانستان کومې میوې په ځانګړي ډول د کندوز کومې میوې چې نندارې ته کېښودل سوي د ښه نوم نه درلودونکي یا برخورداره دي. د سړو خونو څومره اړتیا ده؟ دا یو ډیره مهمه مسله ده. موږ سهار چیرته تللي یو نو کروندګرو یا باغدارانو په ځانګړې توګه د سړو خونو د نشتوالي خبره کړې ده. دلته په چادرې ولسوالۍ کې د سړو خونو نشتون مسله څومره شته او څومره اړتیا لیدل کېږي تر څو سړې خونې جوړې شي؟ مننه. د سړو خونو خو په مجموع کې دومره سخت ضرورت ده چې که درته وایم چې د فرضیاتو له جملې ده هم نه پې ګناهګارېږو، ځکه چې دا د موږ په زرګونو ټنه میوې د ما او د نورو بزګرانو کلني ورستېږي، خرابېږي. ځکه په مارکیټ په 100 روپۍ 50 روپۍ بسته 1 کیلو خرڅېږي. که موږ دا 2 میاشتې وساتلی سو یا 3 میاشتې وساتلی سو، بیا یې بازار ته عرضه کړو، نو ممکن موږ په ډیره ګټه وکړو. په دې کې به ډیر اقتصادي تغییرات راسي. نو د موږ له ریاست زراعت او کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست نه هیله دا ده چې په غټه سویه باید سړې خونې حتما او حتما جوړې شي. او په زمن کې تر ټولو نه دا مهمه ده چې د اوبو موږ وخت نا وخت له مشکلاتو سره بند یو. د کندوز اوبه د کیلګۍ بند چې اوس یې سروې وي روانې دي، خبر سو هغه ورځې ډیر پې خوشحاله یو. دا بند باید څومره زر جوړېدلی سي، دا باید افګاردان وتړل سي، دا اوبه باید مدیریت سي، اوبه باید په طریقه مصرف سي، تر څو وکړی سو چې په زرګونو جریبه یا په میلیونونو هکتاره دښتې لرو چې دا هم په میوو او په سرسبزه او شنې سي. په ټوله کې د خپلې باغدارۍ په اړه راته وایي، څومره مځکه تاسو باغونه پرې کرلي دي د بېلابېلو میوو، او دلته تاسو سره کله چې میوې پخېږي یا د خشاوې په وخت کې خامخا کسانو ته اړتیا کېږي تر څو دوی کار وکړي، څومره کسانو دلته د کار زمینه برابره شوې؟ مننه. موږ ټوله باغداري 2.5 جریبه ده چې په دې 2.5 جریبه کې تقریبا 100 جریبه یا 80 جریبه شاوخوا ته نه انګور دي، ځکه انګور ښه بازار لري. موږ د انګورو نه ډېر خوشحاله یو. په 100 ډوله خرڅېدی سي، که تازه خرڅي ښه ده، که تازه نه سي بیا موږ یې کشمش کوو یا په نورو طریقو هم استفاده کوو. کاریګرو ته دې ویلې، کاریګر موږ دلته موږ سره مهاجرین هم کار کوي چې له ایران نه راغلي، له پاکستان نه راغلي، حتی اشپز او ډریورو دا خلک د موږ زیاتره مهاجر دي. نو په مجموع کې 28 نفره یا 26 نفره موږ سره دایم کار کوي. دا کال 12 میاشتې او موسمي یا سیزني نظر په ضرورت من کسان استخداموو. هغه مثلا موږ 300 افغانۍ ورکوو، 2 وخته ډوډۍ ورکوو، ماښامي بیرته سړی کور ته ځي. نو 25 نفره 10 نفره تر 50 نفره پورې کسان اضافه له هغه دایمي کسانو ګمارو. صحیح. د کشمشو په اړه دی ویلې، دغه انګور تاسو په کشمش بدلوي، دلته خپله تاسو د پروسس کارخونه لري که نه کندوز کار کې دي، او دغه روان څه ډول ده په کندوز کې؟ د کشمشو خونې خو موږ ته د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست لخوا کومک سوی جوړې سوي دي. دا لرو تیارې، هغه ځان ته یو مخصوصي خونې لري. بیا که مو وغوښتل درته به وښیو، په هغه کې موږ کشمش جالیګانو کې اچوو، بیا اګزاسونه لري، سیستم لري، د سلفرو یو معمولي دود ورکول کېږي. ډېر بهترین کشمش دلته تولیدولی شو. که دا راته ووایاست په دې وروستیو کلونو کې دغه ولسوالۍ په ځانګړې توګه دغه مماخیلو سیمه کې د کومو میوو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده؟ په مجموع کې ناکو ښه نتیجه ورکړې ده. هغه ایچ ډي یا متراکم ناک چې د چایلې په شکل کرل سوي دي دا ډېر ښه دي. بلک ډایمن آلو دي یو رقم، هغه متراکم یا چایله‌ای کې نول کېږي، دا ډېر ښه دي. په 3مه کټګوري کې انګور دي، 4مه کې بادام دي، ورپسې زردالو او املوک همداسې دا نورې میوې هم په خپل وار سره هر یو خپل جایګاه لري. صحیح. تا مخکې د نیالګیو کینولو فني برخې ته اشاره درلوده په لومړیو کې. ځینې کسان چې موږ سره مرکې درلودلې، البته بڼوالو سره، دوی ډېره خوښي نه ښودله د خپلې بڼوالۍ نه.
د فني برخه څومره مهمه ده د نیالګیو هغه کینول او بیا له هغه نه حفاظت او پاملرنه په دغه برخه کې د بڼوالو ته سپارښتنه څه تر څو دوی وکولی سي له کم ونو ډېر حاصلات ترلاسه کړي. مننه. دغه خبره مې کوله. په محلي باغداري یا سابقه باغداري وخت تللی شخصا زه په دې نتیجه رسېدلی یم چې باغداري باید عصري میکانیزم سیستم ته واړول سي. د متراکم باغ چې ما یادونه وکړه دې ته عصري باغداري وایي. په یو جریب کې 660 ونې راځي، یعنی 1 متر په 3 متر کې کېنول سوي. خلکو ته دا یو ځنګل ښکاري، خو د ما لپاره یو مسلکي باغ ده. د دې یو جریب نه د 1800 منه پورې حاصل اخیستل کېږي چې که موږ محاسبه وکړو نو ممکن یو منه ناک، ما مطلب په نوي باغو کې ده، ناک کېدای سي موږ په 200 یا په 300 افغانۍ یو من خرڅ کړو. نو که دا موږ ته خدای عقل راکړی که یو نیم زر منه موږ په 2500 کې ضرب کړو نو له دې نه ډېرې درنې پیسې جوړېږي. دا یو بهترین حاصل ده. زما سپارښتنه زما خواهش باغدارانو نه دا ده چې باغداري له محلي باغداري نه عصري ته واړوئ. تر هغه یې اصلاح نه کوي، تر هغه یې میکانیزه نه کوي، تر هغه یې نوې ټکنالوژي او بڼو ته راوا نه ډوي، تر هغه فایده نه کوي. دغه تاسو وینئ دا اوس دا باغ په ماشینري باندې تر روزل سوی ده. د دې ټول کار سیستم کوي، ماشینري کوي، که هغه خشاوه ده، که دغه پالنه ده، دغه د اوبو سیستم ده، هر څه یې همدغسې باید معیاري ستاندارد جوړ سي. بیا هغه مصرف کم راځي، نور په آینده کې به ورسره ډېر اسوده وي. بالکل تاسو د میکانیزه باغداري ته اشاره وکړله. عصري وسایلو ته اړتیا شته ده. په د سیمې په هیوادونو کې موږ وینو باغداران ترې استفاده کوي. څومره تاسو لاسرسی لرئ عصري ماشینونو ته هغسې د باغداري په برخه کې ترې استفاده کیږي او په دغه برخه کې له مسؤلینو غوښتنه څه ده تر څو دوی هغه ماشینونه چې په دغه برخه کې ترې استفاده کیږي راوارد کړي هیواد ته او باغداران ترې وکولی سي ښه استفاده وکړي. مننه. د ماشینري په هکله د یادونه وکړه سته. الحمدلله په مارکیټونو کې چې کوم رقم ماشینري څه رقم سیستم وغواړي موجود ده. دا موږ ته ډېر لوی سهولتونه دي چې مخکې به په سلګونو کارګر به مصرفول. موږ سره اوس په اقتصادي لحاظ ډېره مرسته کړې ټکنالوژي او پیدا کېږي. خو په مجموع کې د ما دا بسنده نه دي. شاید زه به یې وس ولرم چې واخلم. د دولت نه مو هیله دا ده چې د نمایشي قطعو په شکل په هر ولسوالۍ کې باید بزګرانو ته یو ټیم مواد، یو سیټ مواد ورکړل سي تر څو خلک تشویق سي او خلک وکړی سي چې په آینده کې له هغو نه ډېرې کې استفاده وکړي. ای زما افغانستان ستا نظر زر غیبی کله رقم رانه ستا نظر زر زر ای زما افغانستان ستا نظر زر ستا په غېږ کې ټاټو دې قهرمان ستا نظر زر ټاټو دې. لیدونکو بیا هم تاسو سره مشه ورکلای وایم. هیلمند مې خبرونه به مو تر دې دمه د خوښې وړ ګرځېدلې وي. دلته یو بلې ځانګړې خونې ته راغلي یو چې دلته انګور پاکېږي، هغه خراب ورڅخه ایسته کېږي او بیا د پلور په موخه نورو ځایو ته لیږدوي. دلته د دغو کارګرو یو تن مسؤل چې سرپرستي په غاړه لري دی را سره ناست ده. د سره غږېږو داسې څومره کسان دلته کار کوي او داسې په دغه د انګورو باغ کې دوی ته د کار زمینه برابره شوې ده. څومره دوی خوشحاله دي. بهتر در آغاز که خود برای ما معرفی بکنید. نام محمد اسماعیل است، ولایت تقمون ولسوالی چهاردره. اینجا تقریبا 28 نفر معاینه سالانه بگین دیگه. یک 25 نفر مرد کار داریم روزی. چقدر وقت میشه خودت در اینجا مصروف کار هستی؟ چند سال میشه؟ امسال است یا سالهای پیش هم اینجا قد اینجا بودین شما؟ ما که تقریبا 2 سال میشه اینجا هستیم. این برای ما این پروسه پاک کردن انگور برای ما تشریح بکنی که از تاک کنده میشه و باز جا ورده میشه چگونه پاک میشه تشریح بکنی برام. این همونجا میکنن اینجا میاره. این مثالی که کشمش شده یا کدام نرمک هست اینا رو میکنیم دیگه کرید میشه میره در ولایت ها میره ولسوالی ها میره کرید میشه میره دیگه پاک شده. این انگوری که شما اینجا دارین تنها در ولایت کندوز شما را سرازیر میشه و مردم میخرن و استفاده میکنن یا در ولایت های دیگه هم میره؟ میره بدخشان میره، تخار میره، طرف اینو میجالی 100 پاکت بدخشان میره، هر طرف میره اینجا. مزار میره.
اینجا که ما میبینیم یک نوع انگور است. در این باغی که شما دارین چقدر چند نوع انگور دارین؟ در اینجا 6-7 نوع سال فعلا دیگهش خلاص شده. این تایپی میگه است دیگه برو کلش آخری انگور سال باغ خلاص شده تا خلاصی است. یک هفته یک کار میتونه دیگه خلاص است انگور. خودت که در ولسوالی چهاردره زندگی میکنی، باغداری انگور چگونه ارزیابی میکنی؟ در سالهای آخر حاصلاتش چگونه است؟ حاصلات خوب است، لیکن این وقت 2 سال میشه گرمی چی است که من تایپی خراب میشه. دیگهش که خراب نشه دیگهش پاککاری هم نمیخواد. نمی پاککاری میخواد که خراب شده گرمی است نمی اتفاق چی است که میموت خشک میشه و نرم میشه نموت. اینجا که ما میبینیم تقریبا 12 نفر مصروف کار هستند، ولی ما اکثر جوانان رو میبینیم میگه در داخل کشور زمینی کار بر ما مساعد نیست. پیامتون به جوانان چی است؟ نیت پیام دای جوانات است که کسی کار کنه که در وطن کار است. او کار نمیکنه لایده که بس نمیده 300 افغانی می مرد کار است برسان معاش میده. صبح که 8 بجه میاد 5 بجه میره. دیگه نانش میده. کسی کار کنه که کار است. اگه نمیکنه دیگه لایده که پس دیگه نمیکنه دیگه. حالا فعلا خو سیزن انگور است، این رو به خلاصی است. بعد از اینکه انگور خلاص میشه شما باز امرای ازیا هستین همین کسایی که اینجا اوداری میکنیم، زیرش چپا میکنیم. اینجا کار زیاد از زمستان پاره میتیم. پاره حیوانات دینم تو کار است. اینجا دائمی 28 نفر که سالانه است این کار دائمی اینجا کار میکنه. شما که اینجا کار میکنین روزانه براتون مزد میده یا ماهانه حساب شما چقدر؟ نه پیشتر براتون گفتم 28 نفر که سالانه است اینجا. دیگه 25 نفر که است اینا مثال روزانه است. برای ما اینجا در میاد زنگ میزنه خب مثال 25 تا 30 سر انگور باز نفر زیاد میکنیم خاطر که همو برابر شوه. افغانستان استان زار زیدی کلار کمران استان زار ای زما افغانستان استان زار خراسان استان زار هریانا او خراسان استان زار بیدی تلار کمران استان زار ازما افغانستان استان زار ازما افغانستان استان زار بیدی کلار کمران استان لیدونکو مونږ دمګړی هم د شاردرې ولسوالۍ په ماخیلو سیمه کې یو د ناکو یو بڼ ته راغلی یو لکه څنګه چې تاسو تصویر کې وینئ دلته د ناکو یو بڼ ده چې ښه میوه یې هم نیولې. د نیکه بخته د همدغه بڼ یا باغ مسؤل مو تر خوا ولاړ د ده سره د سږکال حاصلاتو په اړه غږیږو. سږکال حاصلات څنګه او بیې څنګه دي په ټوله کې دوی له کومو ستونزو سره مخ دي د باغدارۍ په برخه کې؟ حاج صاحب په لومړیو کې د ځان لیدونکو ته معرفي کړي. زه د ماماخیلو د کلي اوسېدونکی یا ارباب د ماماخیلو حاجي سیدالله نومېږم. ډېره مننه کوم حاج صاحب. دغه باغ چې موږ یې ګورو لیدونکي هم ګوري د ناکو باغ ده. سږکال د ناکو حاصلات د ماماخیلو په سیمه کې څنګه او څومره ښه وو؟ حاصلات د باغ ښه دي په فضل د خدای د قیمت هم ښه ده. مقصد مارکیټ نه لرو، مارکیټ هم په دې ځای په یو سردخانې نه لرو دا ساتل کېږي. دا چې له خپل ډنډره سره وشکول شي یا لشتې سره نه نو دا تقریبا یوه میاشت خپله د ډنډر اوبه ورکوي د خپل ځان ساتي او خرابېږي نه او دوام لري او بیا قیمت نور لوړ دي. په دې خاطر چې بیا میوې خلاصېږي دوی میوې راوځي او دا ښې مدداره میوه ده. صحیح. د سړو خونو څومره اړتیا ده که نه؟ اوس ډېری موږ بڼوالو سره غږېدلي دوی وایي چې د یو شمېر میوو بیې ارزانه دي. دولت ته څه پکار دي تر څو دوی سړې خونې تاسو ته جوړې کړي او تاسې وکولی شئ په هغه وخت کې خپلې میوې بازار ته راوباسئ چې بیې قیمته وي؟ نو سړې خونو ته خو ډېر ضرورت لرو. ټول کندوز کې یوه سړه خونه ده د مارکیټ خواته جوړه شوې ده چې هغه په یو من باندې تقریبا 500 افغانۍ دي دوغره اخلي. نو دا خلکو ته کفایت هم نه کوي په دې چې دا کوچنۍ ده د خلکو ماغه ډېر دي او نوې ونې موږ چې دي دا ونې که ورسېږي بیا نور زیات ضرورت پیدا کېږي سړي خونې ته چې مقصد موږ باید دا مواد وساتو چې آینده ته ځمې ته بیا په درد وخوړل.
میوې خو موږ ډېرې لرو لکه زردالو دي شفتالو دي خو هغه داسې شیان دي چې هغه مارکیټ سړو خون ته هغه ضرورت هم نه دی هغه دفعتن خرڅېږي او باید خرڅ یې کړو ولې هغه وخت نه لري خرابېږي خورینېږي له وخته سره او داسې دا نه خرابېږي له وخت سره ساتل کېږي یعنې اوس یې سم ځای وساتې اوس یې وشکې په دې میزان کې بیا تر حمله پورې د ګزاره کوي دا ساتل کېږي ډېر ښه والی دی دغه ده نو دا خرابېږي نه او بل د دې دواو موږ ډېر ضرورت لرو ځینې دواوې دي چې مثلا دا چنجۍ وي ځینې خورینېږي قارچي مرضونه دي نو موږ دواوې پاشو بس هم موږ یو څه کنټرول کړی ده خو بیا هم ځینو دواو ته ضرورت لرو چې هغه دلته ستا هغسې کفایت نه لري مارکیټ ته بازار ته چې ورځو له هغه چې دواوې اخلو خو هغه دواوې ځینې کفایت کوي ځینې بیا ګټه نه لري په دې ګټه نه لري چې هغه دوا له هغه سره دغسې صحیح پیدا نه کوي چې دوا وپاشو په دغه باندې اوس مهال دغه مماخیلو سیمه کې باغداري څومره وده یې کړې څومره خلکو باغداري ته مخه کړې او څومره یوه د عاید ښه سرچینه بللی سو موږ باغداري په دغه سیمه کې باغداري خو ډېر ښه شی ده تر نورو کښتو باغداري ماشاءالله ښه ګټه هم لري ښه حاصل هم لري او مثلا ماماخیلو منطقه کې له 100% کې 80% 80% انشاءالله باغداري په مخ تللې ده او دې کار هم خلک کوي خو یو شی غټ نقص دی موږ دا د مارکیټ داسې مارکیټ نه لرو چې هغه له دې جواري دي کو او موږ په ریسکو ولیدلو په دغه یو مشکلات لرو دغه غواړو له دولت چې دې ته توجه وکړي او موږ دې ته واڅوي چې کوښښ وکړو چې موږ یو ځای ته ورسېږو موږ هیله چې مسؤلین تاسو خبرې واوري د ناکو په اړه باندې راته وایي موږ مخکې هلته یو بل بڼ کې و هغه بل ډول ناکو د دغه ناکو په اړه باندې راته وایي د دې ډول ناکو نوم څه ده او دا په څومره وخت کې پخېږي دا ناک ته بلخی ناک وایي او یخناک دي بلخی ناک ډېر ښه روش لري ښه ناک ده او خلک یې ښه پیژني او ښه میوه هم ده خوږه میوه ده او هغه ناکونه چې اوس راغلي دي خارجي ناکونه دي هغه له ترکیې راغلي دي مثلا له ایران راځي له نورو ملکو راغلي دي هغه یې وسې شي دي خو د هغو خوند د دې خوند چې اوس چاته وګورو بیا به خپل خلک هم دا احساس وکړي په دې پسې او خصوصا بیا تاسو خپل هم وخوړل وملیدل نو دې کیفیت هم ښه ده خوند هم ښه ده مارکیټ هم ښه ده او آینده هم لري ډېره مننه ګماش صاحب موږ چې دلته په دې سیمه کې ولدل ډېری خلکو باغونه درلودل خو د چاردرې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې خلک زمینداره خلک سته دي خو باغونه نه جوړوي پیغام دی مو خلکو ته څه ده د باغداري په اړه باندې څه ورته وایاست دا څومره یوه د عاید ښه سرچینه ده پیغام که لري زمیندارانو خلکو ته ولا زمیندارانو ته دا وایي باید باغو باندې کوښښ وکړي باغ ښه شی ده ښه نتیجه ورکوي خو یو شی یې دا ده چې هر سړی باغ ږدوي باید په باغ باندې ځان پوه کړي د باغ په درد باندې ځان پوه کړي باغ ږدول اسانه دي خو تربیه یې ګرانه ده کله چې ونه ساتي بیا خرابېږي خراب تلو دی ناامیده کېږي په خپل کار کې باید کوښښ وکړي چې د هغه له درده ځان خبر کړي مشکلات یې دوایې دي مثلا موږ دا اوس شپږ وارې دوا پاش کوو مختورن دی ظالمان او بدخواهان شي سرلوړی پر جهان ستانه زار زار شي سرلوړی پر جهان ستانه زار زار دای دې تلار کمران ستانه زار 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 ای زما افغانستان ستانه زار زار ای زما افغانستان ستانه زار زار دای دې تلار کمران. در مجموع ساحات تحت کشت باغات در ولایت کندز بیشتر از 9560 هکتار می باشد که در ولسوالی چهاردره ما بیشتر از هزاران جریب زمین باغات مختلف نوع موجود است که از جمله بادام است، انگور، زردالو، املوک که یک میوه خیلی توافق خوب دارد که در این اواخر برای باغداران ترویج گردیده است. امسال در مجموع حاصلات باغداری نسبت به سال گذشته قناعت بخش است. حاصلات انگور، حاصلات بادام، حاصلات زردالو و شفتالو نسبت به سال گذشته افزایش نشان میدهد. در این قسمت ریاست زراعت همیشه تلاش خود به خرج داده که ما از طریق مقام محترم وزارت زراعت دو سردخانه را یکی در مرکز کندز است که به ظرفیت 1500 متریک تن و یکی هم به ظرفیت 100 متریک تن در ولسوالی
خاناباد اسکیج کروکی و کارهای مقدماتیش تکمیل شده. انشالله ان قریب از طریق مقام محترم وزارت زراعت کارهای عملیاتی شروع میشه و همچنین ما از طریق سکتور خصوصی بعضی سردخانه‌های معیاری را اعمار شده که هم یک نوید خوش برای باغدارا است. انشالله تلاش هستیم ما بتانیم از طریق سکتور خصوصی نیز بعضی سردخانه را در بعضی ولسوالی‌ها که نیاز است اعمار بکنیم. و یک نوید خوش دیگه که این سال ما از طریق دفتر یونیسیار به همکاری ریاست مهاجرین یک سردخانه کوچک انشالله در مرکز کندوز احداث می‌نماییم. در قسمت بازاریابی محصولات زراعتی خصوصا میوه‌جات ریاست زراعت تا جایی که مربوط ریاست زراعت می شود تلاش‌های خود انجام داده در هماهنگی با سکتور خصوصی و همچنان اتاق‌های زراعت و مالداری و اتاق‌های تجارت که انشالله ما بتانیم برای باغدارای عزیز یک مارکت خوب برای میوه‌جاتشان پیدا نماییم. در سال جاری که ما بعضی فعالیت‌های چشمگیری داشتیم که از جمله توزیع تخم‌های اصلاح شده بذریز و همچنان ایجاد بندهای آبگردان کوچک و توزیع نبات هنگس، احداث باغ‌های مثمر، باغ‌های تجارتی یکی از نمونه‌هایی است که ریاست زراعت امسال برای دیاقین و مالداران ایرا به خدمتشان تقدیم نموده است. مختورن دی غلیمان و بدخواهان شد مختورن دی غلیمان و بدخواهان شد. د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو دا و د نن ورځې زما هیواد ځانګړې خپرونه چې موږ د کندوز ولایت له چهاردرې ولسوالۍ څخه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونه چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو په پاک رب سپارو هر چیرته چې یاستئ ښاد آباد او بریالي اوسئ.